هلکه تاسو خبر یاستئ نن به ډایرکټر صاحب راځي او موږ به په فلمونو کې علي زه به پکې سواتې یم نن به ډایرکټر صاحب راځي ډایرکټر صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم هلکه موږ به اوس فلم السلام علیکم السلام علیکم هلکه زه به ستاسو نه اوس امتحان لرم او چې په امتحان کې څوک پاس شو هغه به فلمونه کوي او ډایرکټر صاحب پنجه کا کې سواتې ما تاسو اوس ځئ چې تاسو ته اکشن در کوم عشقن وای زما په خېټه کې درد دی وای زما په خېټه کې درد دی پالټي ګوله وای زما په خېټه کې درد دی د چا په خېټه کې درد دی زما په خېټه کې چا په خېټه کې درد دی ډایرکټر صاحب ته ټلیفون وکړه هلو ډاکټر صاحب زما د صاحب په خېټه کې درد دی زما په ځان سره ورسوه جی څه چل وشو د چا په خېټه کې درد دی زما د صاحب په خېټه کې درد دی اسکن دا تاسو څه شرمونه کوئ لکه خندا پکې واچوئ لکه خوشحالي پکې واچوئ زه درته ایکشن در کوم تاسو راځئ ډایرکټر صاحب ایکشن نه کوه موږ لاړو عشقن تجارة جدي تجارة بخير كده تجارة جدي تجارة بخير كده تجارة جدي تجارة بخير كده تجارة جدي أنا دكتور بخير كده وصار جنر ورا سوا وزمان اسکن دیم غر کده تاسو څه شرمونه راغلي لږ غم پکې واچوئ لږ دغه غم پکې واچوئ او زه تاسو له اکشن در کوم او ځئ عشقن زما په خېټه کې درد دی سیټ صاحب زما په خېټه کې درد دی سیټ صاحب زما په خېټه کې درد دی چا په خېټه کې درد دی زما په خېټه چا په خېټه کې درد دی چا په خېټه کې درد دی هلو ډاکټر صاحب زما د صاحب په خېټه کې درد دی او ځان سره چا بغیر اسکن خو دیم غر که تاسو دا څه شرمونه راغستي تاسو غم له راغلستئ څه مړه شوې لکه تیزي پکې واچوئ لکه تیزي ښه ډایرکټر صاحب تیزي به پکې واچو زه ته اکشن نه کوه اکشن در کوم عشقن وای زما په خېټه کې درد دی بلټګل زما په خېټه کې درد دی بلټګل زما په خېټه کې درد دی وای بلټګل زما په خېټه کې درد دی بلټګل زما په خېټه کې درد دی بلټګل چا په خېټه کې درد چا په خېټه کې درد چا په خېټه کې درد زما د صاحب په خېټه کې درد اسکن نه تاسو دې هیڅ هم نه والله چې څوک هم په سړو ډوډو کې نه ډایرکټر صاحب يلا دا څه په ما وشو هغه یو دواله کم راغلي وه کم نه نه خو دی واخیستو نو په فلمونه به زه اوس په چا باندې جوړ کړم یا الله څه خو وکړي یا الله څه خو وکړي یو سوچ مې ذهن ته رالی هغه وړو ته به د ټلیفون کوم چې هغه یې راشي او په 1 2 3 الف بیتو کې به د امتحان والمه څه شوه زما ټیپوسکوپ وه هلو السلام علیکم څنګه یې کوي څنګه او چلو
دې ته راشه تاله ما بل چانس درکو ته دې ته راشه او ګورې خامخا راشه زما ډېر ضرورت دی وعلیکم السلام یاره چې دا وړه څه شو ډېره یې ناوخته کړه ستاره څه ته پوښتنه وکړه زمانه ده ته پوښتنه وکړه شو پاکستان کله آزاد شو معلوم پی 31 کا اخو عندي هو به کې او چې قابو مو تاج مو ما له راوځه تاسو کار ډایرکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ډایرکټر صاحب زه ستا نه دا ته پوښتنه کوم ته کله پیدا شو زما کې په 1932 کې ډاکټر صاحب کار شروع شوی و او په 1933 کې ما انټرایو ورکړ او په 1940 کې کمال شو خدای دې کور ته دې سوالونه سورات کړه نه صحیح کړی دې خو دې ونه کړم ته دې دماغ ونه اخلاص کړم یو سوال ډایرکټر صاحب لا سخت دې ما ته یو سوال ډایرکټر صاحب دا سړی ډایرکټر صاحب یو سوال نه چې په هیڅ کې نه علامه زی ډایرکټر صاحب یو سوال